کندهار ښاروالۍ تیر 1404 کال کې د شاوخوا 552 میلیون افغانیو په لګښت 22 رغنیزې او پراختیایي پروژې پلان کړې وې چې ډېره یې بشپړې شوې او پر پاتو نورو هغو یې کار روان دی. د ښاروالۍ ویاند وایي روان 1405 کال کې هم کندهار ښاروالي په د شاوخوا 617 میلیون افغانیو په ارزښت 38 رغنیزې او پراختیایي پروژې په پام کې نیولي چې د سړکونو کیرریزي، د کوڅو د کانکریټ چارې، د ویالو جوړول، کانالونه او نور پکې شامل دي. محمد اسماعیل وفا راپور لري. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې چې بشپړ امنیت او سراسري سولې پر افغان خاورې لمن غوړولې لویو رغنیزو او پراختیایي پروژو ته لار هواره سوې ده. د کندهار ښاروالۍ ویاند سیف الله عاصم وایي د تیر 1404 کال پر مهال د کندهار ښاروالۍ لخوا په دغه ولایت کې 22 رغنیزې او پراختیایي پروژې د شاوخوا 552 میلیون افغانیو په ارزښت پلان سوي وې چې ډیره یې بشپړې سوي او د پاتې نورو چارې روانې دي. په تیر 1404 کال کې 22 پروژې پلان کړې وې چې دا په مختلفو برخو کې وې. زیاته برخه د سړکونو د کیریزي برخه وه، د کوڅو د کانکریټ کولو، چوریو او سلبونو د جوړولو برخه شامله وه، او د دې ترڅنګ د ښاروالۍ د عایداتي سرچینو د زیاتوالي په موخه د یو مارکیټ او پیټرول پمپ جوړول هم پکې کې شامل وه. په دغه 22 پروژې کې تقریبا ټولې بشپړې سوي دي. لږ اندازه د ځینو پروژې لږ کارونه پاته دي، هغه هم د بشپړېدلو پړاو ته نږدې سوي دي. ښاغلی عاصم همداره زیاتوي چې د روان 1405 کال په بهیر کې هم کندهار ښاروالۍ 38 رغنیزې او پراختیایي پروژې په پام کې نیولي چې تدارکاتي چارې یې بشپړې سوي او ډېر ژر به یې عملي چارې پیل سي. موږ تقریبا 38 پروژې پلان کړي دي چې دا هم په مختلفو برخو کې دي. د سړکونو په برخه کې دي، د مندونو کانالونو د جوړولو په برخه کې دي. د دې ترڅنګ د ښاروالۍ د عایداتي سرچینو د زیاتوالي په موخه هم ځینې مارکیټونه او پیټرول پمپونه به هم په پلان کې نیول سوي دي، دا به جوړیږي. د دغه 38 پروژو کې تقریبا د زیاتو پروژو تدارکاتي مراحل بشپړ سوي دي یا د ځینو دا جریان لري او ډیر ژر به دغه پروژې پیل سي. ټکر اوس ښایي ان شاء الله خلک بچ کیږي. په شفاخانو کې ساده څومره ټکرونه دي، نو په دې ښار ښایسته کیږي او ښار پراخیږي او خلکو ته کارونه پیدا کیږي. کندهار میشتي هیواد کې دا ډول پروژې د اقتصادي ودې لپاره رغنده بولي او زیاتوي چې د دې ډول پروژو پلي کول د هیواد د آبادۍ ترڅنګ د کاري فرصتونو په برابرولو کې هم اغیزمن رول لري. اوس امید لرو چې ژوند سم سي په کار ولګېږو. محترم ښاروال سره مننه چې داسې پروژې عملي کوي او تطبیق کوي. مخکې کله بېکاره کله بېکاره ته وشو، ډېر خوشحاله چې په کار اخته یم. زه ډېر خوشحاله یم چې موږ په کندهار ښار کې یو داسې پروژه روان ده چې هغه سره موږ د کار زمینه برابره شوې ده. د کندهار ښاروالۍ د ویاند د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې د 4 لویو ښاري پراختیایي پروژو چارې هم پیل سوي چې احمد شاهي جاده، میرویس خان نیکه جاده یا د باغ پل جاده، د ښار حلقوي سړک او د عینو مینې مخته لویې جادې پکې شامل دي او په خبره یې چې چارې دوام لري. اوس هم څو بهرني خبرونه.